القرآن پښتو ژباړه، تفسیر او زده کړه. سید ګران آغا کتابتون یې وړاندې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پر رحم لرونکی دی. تلك امانیهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دا نفسانی غوښتنې د دوی دي. وای ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته راوړي دلیل خپل که چیرې یاست تاسې صادقان په دې وینا کې، بلکې هر څوک چې وسپاري ځان خپل الله جل جلاله ته، حال دا چې دوی نیکوکار وي، نو دوی دغه کسان لره اجر په نیز د رب خپل، او نه به وي هیڅ قسم ویره په دوی باندې، او نه به وي دوی هیڅ چیرې خفګان باندې. تفسیر: یعنی چا چې د الله تعالی جل جلاله احکام ومنل او د هغو مطابقت یې وکړي، که څه هم دا احکام د هر نبي د لورې څخه ورته رسېدلي وي، او په خپل قومیت او اصول باندې د یهودانو په شان تعصب یې ونه کړ، نو هغوی لره ښه اجر دی، او نه په هغوی کې داسې کومه خبره شته چې د هغه له امله به دوی په ویره کوي او نه به دوی غمجن کېږي. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. او وای یهودان چې نه دي نصرانیان په هیڅ شي له حق جن څخه، او وای نصرانیان چې نه دي یهودان په هیڅ شي یعنی د حق جن څخه، حال دا چې دغه یعنی یهودیان او نصرانیان لولي وایي دوی کتاب د الله جل جلاله. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. همدارنګه ویل هغو کسانو چې نه پوهېدل، یعنی لکه مجوسیان او مشرکان، په شان د ویلو د دغو کتابیانو، نو الله جل جلاله به حکم وکړي په منځ د دوی کې په ورځ د قیامت په هغه شي کې چې و دوی چې په هغه به اختلاف یعنی جګړې کولې. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. او څوک دی لوی ظالم له هغه چا څخه چې بندوي مسجدونه د الله جل جلاله، د دې چې یاد کړی سي په هغو کې نوم د الله جل جلاله، او کوشش کوي په ورانولو د هغو کې. تفسیر: که څه هم د دې آیت نزول سبب نصارا دي چې دوی له یهودان سره مقاتله وکړله، یعنی تورات یې وسوځاوه او بیت المقدس یې خراب کړي، یا د مکې مشرکان دي چې هغوی د بغض، عناد او تعصب له کبله مسلمانان په حدیبیه کې ستانه کړل او د بیت الله له زیارت څخه یې محروم وګرځول، مګر هغه کسان چې هر کوم مسجد ورانوي، نو هغوی هم په دې حکم کې داخل دي. د قرآن کریم د پښتو ژباړې، تفسیر او زده کړې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او څنګ ته یې د زنګ پر سویچ باندې کلیک وکړئ.